سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. 15 ټنه نشه یي توکي په بغلان کې د پولیسو له لوري نن وسوځول شول. د دغه ولایت امنیه قمندان وایي دغه مواد چې پکې تریاک، هیروین، چرس، الکولي مشروبات او ټابلیټکې شامل دي په تیر یو کال کې د بغلان له بېلابېلو سیمو د پولیسو له لوري ترلاسه شوي دي. د نوموړي په وینا د دغو توکو د لیږد په تړاو شپېته کسان او څه باندې 20 موټر هم نیول شوي دي. جمله مظنونین از قضایا 63 نفر بودند و تعداد 24 اراده وسایل از نزد اعظمی قاچاقبرا و مافیایی که قاچاق میکردن از وسایل استفاده میکردن، یعنی این مواد مخدر داخلش انتقال میدادن او به دست پلیس افتیده و به تعداد 77 سیت موبایل هم از این مظنونین در نزد مدیریت مواد مخدر ما موجود است. په تخار، بغلان او پکتیکا ولایتونو کې د دریو بېلابېلو چاودنو له امله 14 ولسي وګړي ووژل شول. د کورنۍ چارو وزارت ویاندوی په دغو پیښو کې چې تېره ورځ د تخار د درقه، د بغلان په مرکز او د پکتیکا په سروزې ولسوالیو کې د ماین چاودنو له امله رامنځته شوي 15 نور ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا په وژل شویو کسانو کې 9 زده کوونکي او په ټپیانو کې 1 زده کوونکی هم شامل دي. ولسمشر غني وایي د سولې په اړه جوړه شوې اووه ماده ییزه مسوده به د لا بډاینې او پر سند د بدلیدو لپاره د ملي شورا له غړو سره شریکه شي. ښاغلي غني تېر مازدیګر د ولسي جرګې له یو شمېر غړو سره په کتنه کې زیاته کړه چې د سولې په اړه اوس چاپریال بدل شوی، جمهوریت خپله بقا او دوام تثبیت کړی او په دې برخه کې هیڅ شک نشته. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له لغوه کېدو وروسته د سولې په برخه کې هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی. د بادغیس د قادس ولسوالۍ اوسیدونکي په دغې ولسوالۍ کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله اندېښمن دي. دوی زیاتوي په وار وار له سیمه ییز او مرکزي حکومته د پوځي مرستو غوښتنه کړې، خو لا تراوسه په دې برخه کې هیڅ پام نه دی شوی او د حکومت د بې پروایۍ له امله تراوسه د دغې ولسوالۍ یو شمېر سیمې طالبانو لاندې کړي او ځانګړې یوازې د ولسوالۍ مرکز د افغان ځواکونو په ولکه کې دی. خو د بادغیس د والي ویان بیا وایي د یادې ولسوالۍ امنیتي وضعیت له نږدې څاري او ډېر ژر به له یادې ولسوالۍ سربېره دغه ولایت په ناامنو سیمو کې چاڼیز عملیات هم پیل شي. او د هرات د چاپیریال ساتنې ادارې داسې طرحه جوړه کړې چې په عملي کېدو سره به یې د دودجنو نقلیه وسیلو له تګ راتګ او نورو ماشین آلاتو د فعالیت مخنیوی وشي. د دغې ادارې مسؤلین وایي دغه طرحه د ولسمشرې ماڼۍ د حکم له مخې د هوا د ککړتیا د کمولو په موخه عملي کېدونکې ده. د دې سره سم د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي د هېواد په لویو ښارونو کې هوا تر وروستۍ کچې ککړه شوې او د دغه وضعیت دوام به د یادو ښارونو اوسیدونکي پر بېلابېلو ناروغیو اخته کړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.